إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. در رمضان اخیری لس پہ روانی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما رنبے کی دتا یوگد حدیث ویلیو رنبے لس در رحمت شپی دی او دویم د میند لس شپی د مغفرت او د بخنی دی و آخره عتق من النار و خیری رمضان دا چکم لس دی دا دا اور دا ازادیدو دی. کله چې رمضان خلاص شي نو رب العالمین فرشتو ته یو اعلان کوي یو تقریر کوي او دعوت فرمایي چې اے فرشتو یو مزدور چې مزدوری وکي هغه له څه مزدوری مناسب ده چې ورکړي شي هغه له څه ورکول پکار دي وی الله چې هغه سره څه مناسب مزدوری وي هغه مزدوری ورکول پکار دي. زما بندگانو په رمضان کې روجي ونیوي خپل خواهشات بند کړل د خوراس کاک او د نور خواهشاتو نه ځان وساته. زه تاسو ګواه کوم چې دا ټول زبخم د اخیری لس په عتق من النار د انسان سټ او د انسان غاړه د جهنم د اور نه آزادېږي. اوس په دې اخیری شپو کې د نور شپو په نسبت باندې دو عبادتونه زیات دي. یو اعتکاف او اعتکاف ډېر قیمتي عبادت دی. مشکات شریف کې حدیث دی دا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اعتکاف یعتکف الذنوب گناہون خبندی و ختمی. اعتکاف مقصد گناہون ختم دل دی گناہ ختمی او اللہ پاک دل دمر نیکے ورکی چې لکه یو انسان شپه ورځ لګیا دی او محنت کوي شپه ورځ نه ستړي کېږي د دنیا کار روزګارم نه کوي یو شان عبادت کوي دقسې د نیکو کمپیوټر لګیا دی یو شان د نیکۍ لیکلي کېږي. اعتکاف دونه قیمتي عبادت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه شریفې ته هجرت وکړو د رمضان روزې فرض شوې 9 کاله د رمضان روزې نیولې دي 9 کاله ځکه په دویم کال د هجرت رمضان روزې فرض شوې وي او په لسم وفات شوې دي. د 9 کالو کې رسول الله مبارک مستقل هر کال اعتکاف کړی دی. اخیری لسو کې صرف 2 کال اعتکاف نو کړی. یو کال د یو جهاد د سفر په وجه نو کړی نو چې وې نک نو شوال کې بیا لس شپې اعتکاف وکړو. داغه اعتکاف په ځای چې پاتې شو شوال د رکوټ اختر په میاشت کې 10 ورځې روزي ونیولې او په هغې کې اعتکاف وکړو. بل کال رسول الله مبارک د یو عارض د وجې نه یو وجه وه د هغې وجې نه نبي علیه السلام اعتکاف نو کړی نو په راتلونکي کال کې بیا په رمضان کې 20 شپې اعتکاف وکړو. 10 د هغې کال او 10 د هغه تېر شوي کال چې نو کړی. داسې معلومه شوه چې پیغمبر علیه السلام مبارک د رمضان په میاشتو کې مستقل اعتکاف کړی دی. او حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې کله به د اخیری شپې شروع شوې نو رسول الله مبارک اشتد مئزره لنګ به ټیټ کو. لنګ ټیټ والی دا نه دی لکه یو سړی چې یقینا لنګ مضبوط کې اوس هم یو سړی وایي هلکه فلان کې یو کار چې کوي او په شوق او په محبت کوي وی فلان کې ورته بډې ووالي دا نه چې بډې والي خو دا د پښتو محاوره ده ولکه دې کار ته شابه بډې ووه نو بډې نه وایي مطلب دا چې دا کار ښه تیزۍ سره وکړه. دقه رنګې رسول الله مبارک به خپل لنګ کلک لکه پښتانه وي بډې به یې ووالې. رسول الله مبارک به بالکل په ډېر کوشش او په ډېر محنت باندې اعتکاف ته متوجه شو. و احیا لیلته ټوله شپه به جمدی کړه. ماشاءالله ټوله شپه پکې عبادت کړی دی. عائشہ صدیقہ فرمایي ټوله شپه و ایقظ اهله او خپل اهل او بیبیانې به هم پاسولې چې نن به د شپې مکمل عبادت کوو.
اسی په عامو حالاتو کې نبی علیہ السلام ټوله شپه د عبادت نه منع کړې ده. کومو صحابه چې ټوله شپه عبادت کړې دي هغې باندې انکار کړی دی، وینا ان لعینک علیک حقا، ستا د سترګو په تا حق دی. ان لجسدک علیک حقا، ستا د وجود په تا حق دی. ان لزوجک علیک حقا، ستا د بیبي په ستا حق دی. هم خوب به کې هم به عبادت کې. یو شان د ټولې شپې عبادت نه نبی علیہ السلام در منع کوله، لیکن د رمضان په آخري لسو شپو کې څه کړي دي؟ احیا لیلته، ټوله شپه به عبادت کوو. بعض علما اکثر له حکم د کل ورکوي، بهر کې ټوله شپه به عبادت کوي، او بیبیانې به او کور خلق به پاسول چې پاسې د الله تعالی عبادت وکړي. ولې؟ ځکه د لسو شپو کې یو شپه را روانه ده چې هغې ته لیلة القدر وایي. د هغې ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی. یو ځل رسول الله مبارک او فرمایل، وی بني اسرائیلو کې یو سړی و، 1000 میاشتې د الله په لار کې جهاد کړی دی، 1000 میاشتې روجې نیولې دي، د شپې 1000 میاشتې عبادتونه کړي دي، منځونه. دا صفت د هغه د عمر او د هغه د عبادت یې وکړو. نو صحابه ویل الله رسوله هغوی کولي ځکه شو چې عمرونه یې زیات دي، زمونږ عمرونه کم دي، زیات نه زیات دی. او سړي چې ډېر عمر ویم شي 70 80 کاله شو، 80 خو نبوي عمر خو 83 دی، رسول الله مبارک 83 کاله دی. حضرت ابو بکر صدیق 83، حضرت عمر فاروق 83 رضی اللہ تعالی عنہما. ذاتیا کاله کا نو دا 15 ہوتے دا نابالغتیا ہوا تھا، نابالغت. فبیا دا لس اخره کې چې دا کم لس 12 کاله بوډای سړی بیا عبادت کم ځای کولی شي. او صدا ځوانه د نشي ژوند دي، صدا کار روزگار ژوند دي، سب بیبي لا بغټه کې، بچو لا بکې، روزگار بکې، غم خادي بکې، مو عمرونه کم دي. الله رسول سبق الله پاک آیات نازل کا سو ان انزلناه فی ليله القدر، قران ما د قدر پشپا یعنی ليله القدر کې نازل کړی دی د لوح محفوظ نه بیت العزت تا. وسوی الله وما ادراک ما ليله القدر. اے مبارک پیغمبر تا ته سپته چې ليله القدر څومره د عزت میاشتا، تا ته سپته ده کہ لیلۃ القدر کی سونا لوی عزت تے، سمر لوی عظمت تے، سمر لوی بزرگی دا پکے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر دا 1000 میاشت دا عبادت نہ بہتر دا. اغی 1000 میاشت جہادون عرص کڑی دی او مثلا 1000 میاشت اغا پکے روجی منوی دا عبادت دا ستاو امتی چے دا رمضان پا آخری شپو کے لیلۃ القدر یوش پہ عبادتو کی دا اغی دا 1000 میاشت دا عبادت نے ثواب زیاد خیر من 1000 شہر. وروڑی پہ کہ ہر رمضان کے تو لیلۃ القدر، بل رمضان کے لیلۃ القدر، بل رمضان کے لیلۃ القدر زور کا ولو ضرب خیر من 1000 شہر. دا 1000 میاشت دے عبادت تا بہتر دے، 1000 میاشت عبادت. او دا سے لفظ رب العالمین ذکر کا من 1000 شہر، من صلاة 1000 شہر منذ یاد نہ کر، من صیام 1000 شہر روجے یاد نکڑے، جہاد یاد نکڑ، ذکرون یاد نکڑ. یعنی دا 1000 میاشتو دا ہر قسم عبادت نہ ردے میاشت تیرا عبادت بہتر ہے. دا خدای خصوصی انعام نشو، دا رسول اللہ مبارک دا برکت نا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، بطول امتوں کی بہترین امت الحمدللہ زمان دا حضور پاک امت دے. اللہ خصوصی احسان پر منکڑے دے زمانوں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. فرشتے نازلے گی، جبریل علیہ السلام نازلے گی. اور حدیثوں کے راضی کہ بعض نیکان خلق سره فرشتے ملاقاتون ہم کئی لازم ور کئی. او دا اللہ دا طرف نہ سلامت یادا گناہوں نہ دی بچ ساتی. سلام فرشتے سلامنا چاہی، سلام فرشتے دعاگانے کے چل اللہ دا مخلوق سالم کا. سلام اللہ پاک انسانانو لصحت ورکی، سلامتیا ورکی، فیدہ ورکی. او کم وقت پورے دا ہی حتی مطلع الفجر. دا لیلۃ القدر دا شپہ شروع کی گی، لیلہ شپیتوی قدر عظمت تقدیر دا شروع کی گی. دا نور پریوتون تر سبا پیشمنی پورے، سبا خطو پورے جو سبا بانگ ہوئی نشی. دے وجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس چل کاؤ بیبیان بے پاسو لے. بل حدیث کے راضی کہ کلب فی وطر من کہ اخیری ناتکیش پی بشوے نبی بیان بے پاس ہو لے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من ذنبه. ومن قام لیلۃ القدر، چاچے لیلۃ القدر جم دے اکلو عبادت پکے اوکا تو مخ کی روح تطور گناہون و تخدے پاک معاف کئی. زمارونو معتکفین با اعتکاف کئی. اعتکاف کو جسو پہ اعتکاف ناستے ورد اعتکاف پابندے بکوے. اعتکاف کی بڑے خیال ساتھ ہے. اعتکاف دے دا پارا نہ دے، اعتکاف سے دا پارا دے.
اعتکاف علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمائی د اعتکاف مقصد اللہ سره جوړ پیدا کول دی، د دنیا نه کټ کېدل دي، کټ د دنیا نه کټ شم، خدای نه کټ شم، بیبي نه کټ شم، او خواهشات خو مې سم بند کړی دي، خوراک سکاک او بیبیان خواسم بند دي، دنیا نه میدان کټ کو، زړه او روح الله سره متوجه کول دي، دا الله در کې ناسته ده. او زه به یو مثال درکم، یو سړی دی او هغه د یو مالدار سړي دروازې له لاړ او په هغه دروازه کې ورته کېناسته او ورته وایي چې نه به زما له شا به یو 100 روپۍ راکړه، 1000 روپۍ راکړه، ځه نه ځمه. او هغه ډېر شوم سړی وي، هغه مالدار نه ورکوي، خو چې دی ورته په دروازه کې کېناست نو هغه شوم به وشرمېږي، یاره داسې مصیبت دی سړیه شرمۍ همسې ځي نه ورکوله دا پیسې چې ځي چې خلاص شو تی، داسې ځکه نه ده. نو الله خو شوم نه دی، الله خو سخي دی او الله سره کمیږي نه، او الله په دې خوشحالیږي چې ته وغواړې. نو دی مثال دی چې الله ستا په دادر کې زه کېناستم، بس ستا په قلا کې زه بند شوم الله، او ستا د رسول مبارک په وینا بندې ما، او ستا په کور کې په جماعت کې بندې ما، او نه ځم نه د شپې ځم نه د ورځې ځم، هله به ځم چې د اختر اعلان وشي. وایه نو الله به پې څونه خوشحالېږي. بلکې یو حدیث دی علامه شعراني یو کتاب د کشف الغمه هغه کې یو حدیث نقل کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په رمضان اخیری 10 شپو کې څوک اعتکاف وکړي کله 10 شي کله 9 شي، خو چې رمضان اخیری کې څوک اعتکاف وکړي دله به الله د دعاو حجونو او د دعاو عمرو ثواب ورکړي. خو یاد ساته معتکفین به لږه گزاره کوي، ګورې ښه هسې نه چې اعتکاف کې تا بس فیسبوک ته ځان له شوې، هسې نه په اعتکاف کې د نیټ ته کار ویلي چې دا راشي جومات کې ډډه مې والده او صادرونه راښکته دي، هېڅوک نه خبرېږي او ټول ورځ نیټ کې او ځان مشغولو، ځان به په تسبیح او په ذکر الهي مشغول کې، ځان به په تلاوت او په قرآن شریف مشغول کې، نیټونه میټونه پکې مه کوئ. پام دا مې ځکه چې یو څو کاله مخکې ما ته اطلاع راغلې وه چې معتکفین ګډ کسان په یو جومات کې ناست و، شپې به یې لړو کوله، بلکې بې ادبي دې معافي د ډېرې زمانې خبره ده، ما په خیال چې 12 کالو مخکنۍ خبره ده، 12 کالو مخکنۍ ما ته د اطلاع راغلې وه چې په اعتکاف کې ښځه ناست و تاش به یې کوو. هلکه دا ولې خلق ورته وی مونږ په جواري خو پې نه کوو، مونږ پې روژه لنډو. ماشاءالله بشیر جانا بشیر جانا خرج شکر په دې یو وباته د خدای نعمت خو خدای ډېر درکړي دي، یعنی سترګې دې وینو د ما په خیال چې دا لړو تاش به تاب نو پرېږدي، دې په زړه لږ جمدې دی ځکه دې یاد هم کړ بڑا جمدې دی. زمارونو عبادت وکوئ، الله ته کېناستې الله ته متوجه شه، الله ته کېناستې نو ټوکې تقالې به نه کوې، بیا په ټوکو الله خفه کېږي. اوس معتکف به صرف طبعي او شرعي حاجت لبارو دي، بس بنو دي. طبعي حاجت څه شی دی؟ که په جومات کې دننه د اودسماتي انتظام نو مثلا نو بار تلی شي، دا یو حاجت شو. بار کوم ځای ته تلی شي؟ پټو ته یا نږدې ځای کې چې تر چا حجره کې بیت الخلا ده هغه ته دې وایي چې زه به راځم خو چې وخت تېر نه کړي ما ته کوله وکړه، یا بل ځای نشته خپل کور کې بیت الخلا ده هم تلی شي، وایي ساریږي به ناست نه چې کور ته ورغی او بیبي ته وایي سلام علیکم څنګه خو تا ته ډېرې دواګانې کوم که څنګه اعتکاف له ناست یم، اول ته یې سترګې روزې برغې را برغې کړې او سترګې کله ښي طرف ته بوځه او کله بل طرف ته بوځه، داسې به نه کې نه بچو سره گپ شپ لګې بس نیک خپل اودس ماته کې راوړل. ډوډۍ طبیعي ضرورت دی، که دله به څوک راوړي، که د ډوډۍ د راوړو څوک نه نو خیر دی، هغې له هم تېر شي کور ته، خو داسې نه چې کور ته کښېنې ښه مزېدار او کټ کې ډډه والي ولې ډوډۍ له راغلی یم او کور ورته بڼې موې نه، بیبي ته به ځان پوه کړي چې بس زما دا پلان کې ټایم دی چې روټۍ تیاره پرته چې د درشم او فوري انشاءالله داسې مسلې دلته نشته، ماشومان شته، ګاونډیان شته، وړل راوړل به دله کوي، دا مسلې به نه پېښېږي. یا یو سړی جنوب شو لوی او بیا اودسي پرې راله نو هغه لوی بیا اودسی له دی که په جومات کې دننه انتظام وکړو ډېره ښه ده، او که نه نو بارم تلی شي. بلکې تر دې حده پورې زموږ فقهاو لیکلي دي چې کوم د جمعې دا مسنون غسل دی دې له د جومات نه بار نه وځي. اعتکاف زیات تر ټیم به هغه ځای کې تېروي چې کوم ځای کې دی اعتکاف نیت کړی دی خو بالته کوي زیات وخت، او که نور تبا روزي تلاوت کوي نو خیر دی وتی شي. که لږ ګېډه کې ګیس میس دی او لږ داسې یو پوټی چکر په جومات کې لګوي، جومات نه بار بنو دي نو پروا نشته، داسې خبره پکې نشته. او داسې بعضې خلک اعتکاف کې بالکل خبرې بندوي، دا ګناه ده،
سمون بکمن بالکل چپ چاپ په نه کېنې د ضرورت خبرې پکې کولی شي دا بده نه ده تسبیح ذکر معتکف بدا کوي اوس تاسو به وایئ اوهو د اعتکاف پورې لوی ثواب دی موږ خو ټول ته محرومه پاتې شو ډېر خلک اعتکاف ته نه دي ناست نو زمارونو تاسو نفلي اعتکاف وکړئ که نفلي اعتکاف څنګه وکړئ جومات ته چې راننوځئ دا ووایئ وی الله تر څو چې زه په دې جومات کې ناست یم زما اعتکاف دی بس خبره ختمه تر څو چې دې جومات کې ناست یم نو زما اعتکاف دی دا نفلي اعتکاف شي یا د شپې کوې که نه که څه کار هم نه نو د شپې چې څنګه راشئ رو جماعت کې او تراوله راشئ نو بس کښېنئ بس تراویح مو کې او تر پیشمني پورې به زما اعتکاف وي تر څو پورې چې د ناستې ما بس نیمه ګنټه د پیشمني نه مخکې پورې اعتکاف وکړه د شپې نفلي تلاوت وکړه ذکر وکړه او بیا نیمه ګنټه چې پاتې شي نو لاړ شه خپل کور به پیشمني وکړي او د بشي دا وکړه خو د دونه خبره نه ده نن سبا خو چې خلک د تراویح نه فارغېږي نو 9:30 بجې وي تقریبا یا 9:30 نه خو لکه په کم 10 بجې تراویح نه فارغېږي او 2 بجې خلک پاسي چې پیشمني لري چې تهجد هم پکې کې نو بس دا شپه دې په جومات کې تېره کړه اوس بل حدیث هم درته وایم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې څوک د ماښام نه د ماسخوتنه پورې ګوره څومره لږ وخت دی چې څوک د ماښام نه تر ماسخوتنه پورې نفلي اعتکاف وکړي معمولی غوندې ټیم دی او دې په هغې کې ذکر وکړي او د قرآن شریف تلاوت پکې وکړي دله به الله په جنت کې یو بهترین او اعلی قیمتي محل تیار کړي تاسو دا کولی شئ دا وکړئ دا کار دا نفلي اعتکاف مستقل وکړئ د شپې که نی در ورځې خپل روزګار کوئ او در ورځې خپل کار کوئ مثال په طور نو د شپې ماسخوتن چې څنګ ته راوله راشئ نفلي اعتکاف نیت وکړئ دونه ټیمه پورې چې کور ته زه پکې پیشمنۍ له لاړ شم خیر وخلاص 1 ګنټه وکړه 2 ګنټې وکړه ماښام چې راشئ تر ماسخوتنه پورې دغه وکړه دروازې وکړه نفلي اعتکاف کې نفلي اعتکاف کې څه نشته بس دا خبره کې په خولې که نه وې زړه کې والې چې تر څو د دې جومات کې زما اعتکاف دی نو رب العالمین به دله اجر درکړي نو دا اعتکاف د شپې خو هسې نه چې ته د شپې اعتکاف ته راشې هغه نور برباد نه کړې چې کوم معتکفین اعتکاف ته ناست دي چې هغوی سره ډډه والي او هغوی ګپ شپ ورسره لګې نه په ګپ شپ د جومات کې ګورې یو خبره درته وکړم جومات کې چې څوک د دنیا خبرې کوي په جومات کې رسول الله مبارک فرمایي نیکۍ ختموي بالکل نیکۍ ختموي نو جومات کې بعد اصل د دنیا خبرې منع دي بیا معتکف له خو په جومات کې د خبرې د دنیا کول دا ډېر لوی جرم دی او لویه ګناه ده الله ته ودرېدل چې الله نه غوښتل دي اعتکاف کې څه مطلب چې دا الله ته ودرېږم او دا الله نه وغواړم نو مارون موږ ټول رب العالمین ته محتاج یو چې موږ الله نه وغواړو الله ته وجاړو او خدای پاک ګوره زموږ مال د الله په لاس کې دی زموږ بچي د الله په لاس کې زموږ صحت د الله په لاس کې زموږ عزت د خدای په لاس کې هر څه ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم دا هر شي خزانې الله سره دي او چې موږ الله ته ودرېږو او موږ د رب العالمین نه وغواړو په جلاګانو وغواړو هغې دپاره بهترین ځای جومات دی او بهترین د رمضان دی بیا او اخري 10 شپې زما رونو دا 10 شپې رونه کې خان دی کې یوه شپه لیلة القدر او دا خدای ګورې پټه ساتلې دا لیلة القدر دا یو ځل رسول الله مبارک د کور نه راووت په بخاري شریف کې حدیث دی نو 2 صحابه یو بل سره په باسو نو نبی علیه السلام وفرمایل وایي زه خو دې له راووتم چې د لیلة القدر خبر دله درکړم چې دا پلانکۍ شپه ده خو فلانکي او فلانکي یو بل سره په باسو وایي هغې سره خدای پاک زما نه یې راکړه او شاید چې دې کې تاسو له خیر دی په دې یېروالي کې ولې که یو خاص شپه وه او هغه د لیلة القدر و تا ته معلومه وه نو بیا به تا دغه یو خاص شپه عبادت کوو نور به دې نه کوو او چې دا خاص نه ده او ته هره شپه په دې نیت عبادت کوې چې دا به د لیلة القدر شپه نو د هرې شپې د لیلة القدر اجر به له خدای پاک درکړي لکه تا بېګاله په دې نیت وکړه چې انشاءالله بېګالې نو د لیلة القدر ثواب دې وګټو په بله شپه دې بیا وکړه چېرې کیدی شي دی نو د نورو زرو میاشتو نه زیات ثواب دې وګټو نو په بله شپه دې بیا په دې نیت وکړه نو بیا د خدای د زرو میاشتو نه زیات اجر او ثواب درکوي نو دې کې د الله حکمت شو بل په دې شپه کې یو خاص ټیم دی چې رب العالمین په هغې کې د انسان دعا قبلوي عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها د رسول الله مبارک نه په خپله تپوس وکړو د الله رسوله که زه پوه شم په هغه ټیم باندې نو زه څه ووایم نو رسول الله مبارک وفرمایل تدوا چې ان الله عفو يحب العفو فاعف عني یا الله الله چې دی نو دا بخون کې دی عفو کوون کې دی او عفو خوښ هم ده ګورې نو یا الله ما ته عفو وکړي نو تاسو کاربه کې نشئ ویلی نو داسې وایه چې یا الله د عفو کوونکې درګذر کوونکې بخنه کوونکې او دا د خوښ هم ده خدای ما ته عفو وکړه ما معاف کړه ما مغفرت وکړه ما له معافات بهترین زندگی راکړه دا دعا د رب العالمین نه وغواړئ
او د شپې پکې ټوله شپه عبادت وکړې او رب العالمین ته زاري وکړې. زما وروڼو رب العالمین په دې ليلة القدر کې قرآن شریف نازل کړی دی د هغه اووم اسمان نه لومبي اسمان ته. په دې ليلة القدر په دې شپه کې الله پاک جنتونه چې کله شروع کړل او د هغې تزیین یې کو مکمل کولې نو په دې شپه مکمل کړی دی. رب العالمین فرشتې په دغه شپه پیدا کړي دي نو دا ډېره قیمتي شپه ده. نو انشاءالله مونږ به کوشش کوو چې په دې شپه کې مونږ د رب العالمین عبادت وکړو. ښه هو به انشاءالله کنه. بل زما دا خبره زنانو ته ورسوئ. زنانه په عبادت کې ډېرې تکلی د سړو په نسبت خبره رسولو ته پکاري زنانو ته ورسوئ. او دا شپه او دې کې علما وایي دا کمه شپه ده. بعضې یو ځل رسول الله مبارک د 21مې هم فرمایلی دي د 21مې هم شویلي شوي دي دا ناتکې هم دي. نو دې کې روایات بعد شته علما لیکي چې دا الله پاک ګرځئ یو میاشت کې دا فضیلت 21مې له ورکي بله میاشت کې 30مې له ورکي بله کې 15مې له ورکي بله کې 20مې له ورکي بله کې قرآن خو په دا یو خاص شپه کې دی لیکن اوس د هغې د برکت نه فضیلت الله اړی راړی. یو رمضان کې یو شپېله بل رمضان کې بل شپېله بل رمضان کې بل شپېله خو زیات تر زموږ علما 20مه شپه د رمضان یادوي. خو خیر انشاءالله العزیز تاسو مونږ به که خیري انشاءالله انشاءالله ورسره ووایه دا خیري شپې که خیري جم دی کوو ښه دا برونو که خیر انشاءالله. الله ته به جاړو زمونږ خپل رب دی زمونږ خپل رب دی زمونږ په جړه خوشحالېږي. مونږ ډېر ګناهګار یو خو زمونږ خپل رب دی پردی نه دی. مونږ خپل رب دی زمونږ خپل رب فرمایي چې ما ته څوک یو لیش رانږدې شي د یو ګز ورنږدې کېږم او چې ما ته څوک یو ګز رانږدې شي نو زه ورته یو باع یعنې تقریبا 2 ګزه ورنږدې کېږم او چې ما له څوک پیاده راځي نو زه په منډه ورځم. زمونږ ډېر مهربانه رب دی زمونږ ډېر ښکلی رب دی او زمونږ خپل ذات دی هغه ذات چې مونږ یې مسلمانان پیدا کړي. مونږ خو الله ته نو ویلي چې الله ته مونږ مسلمانان پیدا کړو. مونږ خو الله ته دا درخواست نه دی کړی چې مونږ د اخر زمانې د پیغمبر امت پیدا کړه. قسم په الله دا د الله کرم دی په مونږ باندې دا د الله رحم دی په مونږ مونږ باندې خدای ډېر مهربانه دی خو مونږ بدبخته یو مونږ بنیته یو مونږ بدبخته یو او مونږه د الله د رحم نه مونږ په خپل سترګې اړو راړو او خپل ځان ته اړو. الله وی راشه ای بنده وقال ربکم ادعوني استجب لكم راشه ما نه وغواړه چې درکم او دعا دې قبوله کړم. او بیا څونه مبارک شپې الله راوستې لیکن په هغې کې مونږ الله ته نږدې کېږو او د الله نه ځان تختو. نو زما وروڼو زما دا درخواست دی زما دوستان یې زما وروڼه یې زما دا درخواست دی انشاءالله مهرباني به کوئ دا باقي چې کومې شپې پاتې دي دا به که خیر انشاءالله وروڼه انشاءالله ورسره ووایه او زنانو ته مو ووایه او خدای ته به جاړو. زما د قسم په خدای چې رب العالمین په جړه خوشحالي خلک وایي ما ته ټینشن دی ما ته پریشاني ده ما ته مصیبت دی ما ته تکلیف هر سړی پکې مبتلا او دا مې مان دی چې دا هر څه خدای ختموي دا تکلیفونه دا مصیبتونه بې د الله نه بل څوک نشي ختمولی. دا قیمتي شپې دي نو الله ته به جاړو زاري به کوو د خدای پاک امت مسلمه معاف کړي لاول خدا وسات زموږ حرمین بند شوي دي مکه مکرمه بند ده طوافونه بند دي مدینې منورې ته د رسول الله مبارک سلام بند دی. مبارک پیغمبر به په خپل قبر کې زونه خپوي هغه ته خو درود شریف رسي هغه ته خو فرشتې مقرر دي درود شریف سلام ورته رسوي مخامخ خو دې دل جدی او لرې ځای نه جدی عقاید و جهان مخ ته چې به کوم رش و کوم غلو به وي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله بند شوي دي. هغه خلک خدای پیغمبر سوي زما امت ماله ولې نه راځي زما امت ماله ولې نه راځي الله به وایي زما کور ته زما امت زما بندګان ولې نه راځي طوافونه بند دي څه یو مخصوص کسان دي زما وروڼو دا زموږ د اعمالو وجه ده. زموږ جوماتونو کې عبادت هغسې نشته رمضان ته ګورو زموږ عبادت ته ګورو کورونو کې خلکو تراویح شروع کړي په خپلو کورونو کې ختمونه بند شو زموږ د اعمالو وجه ده زموږ رب زموږ نه خفه دی اسم نشته موږ نه خپل رب خفه شوی دی موږ نه خپل رب خفه دی رب دې زموږ نه خوشحاله شي دعا کوئ چې خدایه
خدای ظالم نه نو خدای پاک ظلم کوي خدای ټول زموږ د ګناهونو نتیجه ده زموږ ګناه الله معاف کړي ان شاء الله کوشش وکړي خدای ته وجاړې په دې شپو کې الله ته زاری وکړي بچی پاسوي زرا نه پاسوي او ليله القدر ډېره قیمتي شپه ده ول صدقه فطر خبره ده سر سایه پاو کم 2 کیلو اوړه یا پاو کم 2 کیلو غنم یا دغه قیمت دا صدقه فطر دا بهتر ټیم فاغه دي سړی دا اختر منزل زی وری کی خو مخ کې په څوک ورکوي ورکول شي دا غي مسائل به ان شاء الله او نور دا صدقه فطر مسائل ان شاء الله بل جمعه پکې راځي هغه کې بیان وکړو دعا وکړه الہ العالمین ته د موږ ناراضي شه موږ معاف کړه موږ معاف کړه ته موږ پریشان الله په خوشاله بدل الله چې جاته سټی نشنو نه دي جاته سره پریشان دي خدای ته زموږ رب ته تبلس دی رمضان مقدس هم یا حسال الله زموږ پریشانه په خوشاله بدل کړي زموږ د بچو پریشانه په خوشاله بدل کړي الله مریضات الامر صحتونه ورکړي الله مریضات الامر صحتونه ورکړي بچی جوړ کې کور اهل عیال لم شفا ورکړي الہ العالمین د رمضان د روزي قبول کړي خدای د شپې د عبادت توفیق راکړي الله تعالی شپې د عبادت توفیق راکړي خدای موږ ليله القدر شپې عبادت نصیب کړي الله دې نصیب کړي زموږ الله دې زموږ نصیب کړي الله کې زموږ نصیب یاد به شوي په رمضان میاشت کې راته معاف کړي الله راته معاف کړي الله ټول امت مسلمه چې په ګناه دي ولې ته معاف کړي الله ستاسو بندگان دي خدای ستاسو بندگان دي ته معاف کړي بندگان دي ته په خپل بندگانو مهربان الله ته معاف خدای چې کوم مسافرونه اکثر تمو دا بیان اوري دا غیر مزدوره درک نه لګي الله ته دا غي مل شي الله حفاظت نصیب کې تمره مسافر د خپل وطن نه بار فنور وطنونو کې حفاظت نصیب کې برکتونه نصیب کې پریشانونه او ساتي چا بچینه خدای نارینه اولاد ور خدای کده چا رښتې دي صالح دیندار رښتې ورکه که مردگان وفات شوی مغفرت نصیب کې حاضر جمع جسم راغلي مغفرت نصیب کې ډېر دوستانو موږ در دعاګانو ویلي دي چا په ټلیفون جاده سه الله چې چا څه دعا غوښتي دا تا ته معلومه ده او تا ته خلک معلوم دي دعاګانې قبول کې کم مسافر چې د لری زین زموږ د جمعات له منزل راځي په یو قدم اجر ورکه برکتونه ورکه خوشاله ولا ورکه زموږ د محله او د کلی خلک چې د مېلمنو کې خدمت کې د غیلم ناغي اجر او برکتونه ورکه خدای چې چا په لړ کې صح حاجات خدای پوره کړي خدای حاجات پوره کړي خدای مشکلات په خوشاله بدل کړي د رمضان د رجوع توفیق نصیب کړي او چې کوم مونږ ولې قبول کړي چې کوم بکی بیماران دی روزي نشي نیولې او فدیه ورکړي خدای ته داغیم اجر او ثواب او برکات نصیب کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين